یو پوښتنه درنه وکړم کړم یې د تاسو په نظر د انسان په ژوند کې ملګری ډېر مهم دی او که ورور کوم یو؟ همدغه پوښتنه د حضرت علي رضی الله عنه نه یو چا وکړه او حضرت علي ورته ډېر ښکلی ځواب ورکړ. ورته ویې ویل چې څومره خوند به وکړي چې کله یو ملګری لکه د ورور په شان وي او تر هغې زیات خوند به هله وکړي چې ورور لکه د ملګري په شان وي. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي وروسته د اسلام د نعمت چې یو انسان ته ورکول کیږي تر ټولو بهترین نعمت یو ښه او نیک صالح ملګری یا ورور دی. قربان تر هغو ملګرو چې نن زموږ او تاسو سره نشته خو یاد یې همیشه په زړونو کې شته دی. او زه منم چې د زښته زیات وخت به مو ډېر ملګري او دوستان نه وي لیدلي، خو راځئ په لوی او مهربانه څښتن تعالی یې وسپارو. راځئ همیشه د دوی په حق کې د خیر دعا وکړو. زما ملګرو ګرانو دوستانو، د دنیا په هر ځای کې چې یې صرف د الله تعالی د رضا په خاطر راته ګران یې او در سره مینه لرم او په لوی او مهربان الله م سپارم. الله مو مل شه. سلام علیکم.